افغانستان ولسونه خلق دا د اسلحې نه بغیر د دې ژوند زندگی ډیره مشکله وه. د خپل ځان د ساتنې لپاره به هر چا په کلي منطقه ولایات او ولسوالۍ کې د ځان ساتنې لپاره اربکي جوړول، خپل امنیتي خلک به پیدا کول. نن موږ چې ګوري مشران ملګري مسؤلین ملګري چې کوم دي غیر مسلح په دی او وطنو کې ګرځي، دا تشویش د چا سره نشته. که چېرته د موږ په پولیس کې کمتري او کمزوري موجوده وای، پوج کې موجوده وای، نن به موږ د داسې امنیت او لیدونکي نه وي لکه نن چې خدای جل جلاله کوم امنیت موږ تاسو ته رابخلی دی چې د کوم کار دپاره تاسو ګمارل کېږئ او یا یې تاسو ته کومه روزنه تربیت حاصل شوی دی. په دغې کې موږ د کورنۍ چارو وزارت او قدرمن اداري معاونیت ته او پیژند صاحب ته بیا دا هدایت کوي چې د شته فارغین ملګري چې 891 کسانو ته یې تعداد رسیږي، دوی دې په خپلو مناسبو وظیفې باندې وګماري، ځایونه دې ورته پیدا کړي. او دا هم د تاسو لپاره یو امتیاز دی چې موږ په د نورو دورو کې د اسلامي امارت نه په پخوا موږ دا نه دي اورېدلي چې په کامله معنا د فارغینو ځوانان چې کوم دي په وظیفو باندې ګمارل شوي وي. موږ د 4 کاله دغه دورې شهیدان یو چې موږ خپله شخصا موږ پیژند صاحب ته اداري معاونیت ته دا هدایت کړی وي چې دوی په دنده وظیفې باندې وګمارئ. اوس بیا موږ ورته دا هدایت دی چې دغه ځوانان د ټول په وظیفو باندې وګمارلی شي په خپل مسلک او په خپل فن کې. د علي قدر امین صاحب حفظه الله تعالی او د جناب علي قدر رئیس الوزراء صاحب حفظه الله تعالی او د خپله د موږ د وزارت داخله او د رهبري چې کوم هدایات او پرامین تاسو ته رسیږي د هغې په تطبیق کې په ښه شان په ښه تفهم سره تاسو توجه ورته کوئ. تر اوسه پورې الحمدلله موږ داسې یو شکایت نه دی اورېدلی چې د اسلامي امارت د مشرتابه د جناب علي قدر امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله تعالی په پرامینو کې کومه سستیا او کوتاهي راغلې ده یا کوم کمتري راغلې ده په ښه شان سره تطبیق شوي دي. خو دا ته به موږ تاسو ډېره توجه کوو چې د خلکو سره په خپلمنځي او تعامل کې متقابل احترام، ښه تعامل، ښه پوهاوی، عامه پوهاوی به د ولسونو موږ تاسو کوي. د موږ تاسو د امنیت تر څنګ دغه دنده چې ولسونو نه ویره پورته کړي، ولسونه په اخلاقي طور باندې، په اخوت باندې، په مینه باندې موږ عملي تربیت هم د موږ د پولیسو له ادرس نه دی په سترګه وویني. الحمدلله د افغانستان پولیس چې دي خلک مخکې استقبال ته ورته راځي، ورسره همکاري کوي، ورسره مینه محبت کوي. او دغه اخوت چې کوم دی، د متقابل احترام چې کوم دی، عامه پوهاوی چې کوم دی، دغه باید د موږ تاسو یو خدایي ذمهوري وي ته در تر څنګ چې زموږ دلته رسمي دنده کې باید موږ دا په ځان کې داسې عملي کړو چې د خلکو عمومي ویره تشویش موږ د ځان نه لرې کړو. چې زه په څومره منطقو کې ګرځېدلی یم، وطنو کې ګرځېدلی یم، او دا ځای سړی ډېر خوشحاله کوي چې پخوا به د خلک په زور باندې یو مجلس ته راوخت، یو څوک دې را پیدا کول چې غږ به واورېدو چې امنیتي ځواکونه راغلي، پولیس راغلي دي، اردو راغلي ده، استخبارات راغلي دي، خلک به منډه والي. اوس چې خبر شي چې پولیس راغلي، اردو راغلی، استخبارات راغلي، نور امنیتي او دفاعي ارګانونه چې څومره دي مجموع کې، خلک ورته استقبال ته رامنډه وایي. دا د الله جل جلاله لوی فضل دی چې خدای پاک موږ تاسو ته رابخلی دی. دا نعمت خدای نور رامنده زیات کړي. الله پاک د تاسو ته اجر عظیم درکړي. موږ تاسو امنیت به هلته مؤثر کېږي، د موږ تاسو کړه وړه به هلته مؤثر کېږي چې موږ په صحیح معنا باندې د الله جل جلاله د اوامر، د رسول صلی الله علیه وسلم د اوامر
پابندي وکړي. الله جل جلاله دې ما ته نصیب کړي، تاسو ته د خدای در نصیب کړي. په ځان به نه غوره کېږي، نه به زه غوره کېږم، نه د بل څوک غوره کېږي چې دا زما کمال ده. دا د موږ کمال نه دی، دا د الهي دین کمال ده چې خدای موږ ته رابخلی دی. الله پاک دې دا اعزاز ټول افغانستان ملت ته ورکړي، خدای دې ور وبخي. ملت د یو تشویش سره مخامخ کېږي وخت نه وخت، د هغې په بنا باندې او کله نه کله داسې تهدیدات چې د مملکت ته متوجه کېږي، د هغې او د مشکل د حل کولو لپاره د موږ جناب مشر علي قدر امیر مین صاحب حفظه الله تعالی او رئیس الوزرا صاحب حفظه الله تعالی او مشرانو دې ته متوجه دي چې اوسنۍ ستونزې چې کومې جوړې شوې دي، د هغې ستونزې لپاره یو معقول حل، یو تګلاره، یو طریقه داسې جوړه شي چې موږ د دنیا سره په آینده په داسې یوه غلط فهمۍ کې ونه لویږو چې افغانستان د خلکو دپاره په نظر کې یو د تهدید او د بې امنیتۍ او د ستونزې په نظر بیا ورته وګوري. نه، اوسنی افغانستان چې کوم دی لله الحمد، موږ لکه څنګه چې په دوحه کې کومه توافقنامه وکړه د لویو ځواکونو د امپراتورانو په خلاف 20 کلنۍ جهاد په دوره کې چې هیڅ د په عالم اسباب کې د دغه امکان نه و چې موږ په دې کمزوري مټې په دې کمزوري امکانات باندې موږ د خپل افغانستان د اشغال نه خلاص کړو. موږ دلته یو سپېڅلی پاک نظام راولو، خو د الله جل جلاله خصوصي نصرت و، خصوصي فضل و چې الله پاک افغانانو ته د اعزاز ور وبخو چې افغانستان په کلي معنا د اشغال نه خلاص شو او خپل د اشغال ترڅنګ خدای جل جلاله یو سپېڅلی اسلامي نظام خدای په لاس راکو، د نور اختلافات نه خدای وساتو. څو ورځې مخکې درې ورځې مخکې مې په زابل کې د زابل ولسونو ته وویل چې د وحدت او د اتفاق دغه ګټه ده، د شوروي اتحاد په خلاف باندې د موږ جهاد چې کوم په دغه سپېڅلې عقیده باندې و، په دغه سپېڅلې قربانۍ باندې و، خو چې د ازادي مې ترلاسه کړه، د ازادۍ ترڅنګ هلته یو وحدت نه و موجود. د نه وحدت په نتیجه کې افغانستان ګټلي ازادي چې کومه په خانه جنګۍ باندې خونریزۍ باندې قدرت جنګي باندې بدله شوه، موږ نه هغه سپېڅلې ازادي د لاسه لاړه. خو بل طرف ته چې وګورو ټوله دنیا داسې به فرض کړو چې امریکا جامعه ناټو په دومره لوړ امکاناتو د افغانانو سره وجنګېدله، خو دلته د موږ ښهوالی په هیڅ اسبابو په لحاظ د دوی سره نه برابر ده، خو په معنوي لحاظ باندې چې الله جل جلاله په وحدت کې کومه ګټه ایښې ده، په دې اتفاق کې کومه ګټه ده، هغه په برکت باندې الله جل جلاله موږ ته ازادي هم راکړه او خدای تعالی سپېڅلی اسلامي نظام هم راکړو. دغه د وحدت ګټه، دغه د شوروي اتحاد د جهاد چې سپېڅلی جهاد و خو نه وحدت و. خو دلته 20 کلنۍ جهاد د موږ چې کوم و، قطع نظر دی د دنیا سره د اسبابو په برابرولو، د پوج په برابرولو، امکانات په برابرولو موږ ډېر شاته وي. خو چې خدای تعالی کامیابي راکړه، کامیابۍ ترڅنګ الله جل جلاله سپېڅلې ازادي هم راکړه، او بیا د دې ټولو باوجود موږ ته امریکا او جامعه ناټو خبره تم کېنستل. هلته چې کوم تعهد مو وکړو، کوم توافق مو وکړو په دې باندې چې آینده دپاره به افغانستان د چا دپاره تهدید نه وي، په د خپله ژمنه وعده باندې به موږ کوشش کوو چې د خپله ژمنه وعده موږ په عمل کې راولو. دا وعده هم چې کړې ده، د هغه وعدې په نتیجه کې دا شته ستونزې په افغانستان کې چې کوم دي، دغه دپاره د خبرې دروازې بند نه دي. موږ په دې لګیا یو چې په یو معقوله طریقه باندې دغه بې اعتمادي، غلط فهمي چې هر چا سره وي، موږ انشاءالله په معقوله طریقه دا مشکل ورسره حل کړو، په مشروعه طریقه ورسره حل کړو. نور موږ تاسو ته اطمینان او ډاډ درکوي. الحمدلله دا وارث نظام چې کوم دی دا دومره بې کفایته نظام نه دی، دومره بې پوښتنې نظام نه دی چې دغه ملت پوښتنه به نشي کولی. که نن ټانک، توپ، طیاره، دفاع، هوایي دفاع، زمیني دفاع موږ کمزوري یو، الحمدلله عزم اراده ډېره مضبوطه ده. په دې موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې که دا وحدت موږ تاسو سره وي، په ملي سطحه دا وحدت ورسره وي، تاسو تشویش مه کوئ، هېڅ چا نه تشویش مه کوئ. الحمدلله موږ تاسو په د خپلو
او عزم اراده کې امتحان ورکړی دی که د دنیا سره د دنیا هر رقم اسباب موجود وي خو چې اختیار نه وي ورسره موجود نو څه به کوي د موږ تاسو دغه ګټه د الحمدلله چې د وحدت او اتفاق خدای نصیب کړی ده تر یو سپېڅلي قیادت لاندې ژوند زندګي خدای نصیب کړې ده دا د ټولو واجباتو د ټول ملت واجباتو چې دا وحدت باید خراب نشي همه چې کوم مشکلات ستونزې وي هغه مشکلات ستونزې به د تفاهم د لارې د قناعت د لارې به سره حل کوي خو د اتفاق وحدت به نه خرابوي هر رقم خبرې که د ما په حق کې کېږي تا په حق کې کېږي بس دغه اصل د شریعت اسلام ته به موږ تاسو ورګرځي ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا تحقیق به کوي تبین به کوي ځان به پیوي اعما په هوای به کوي بیا موږ تاسو په داسې غلط فهمۍ کې نه لویږي ان شاء الله الرحمن چې دا وحدت اتفاق وي د افغانستان که 50 کلنۍ د جنگ او موږ تاسو شاهدان وي موږ تاسو به وګورئ چې ان شاء الله ابد دپاره به د افغانستان خدای جل جلاله سرلوړی معزز او قهرمان او عزتمن ګرځوي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره